السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو په پښتو ټي وي کې درته هرکلی ویم. دوستانو هغه وشوه چې د حریم شاه غلطه ویډیو شیر شوې وه او دا ویډیو ته چا کړې وه، نو هغه سړی را معلومه شو. دوستانو که تاسو وایئ چې د دې ویډیو نه پوره حقیقت خبر شو، موږ هم دغه ویډیو وګورو، د حریم شاه غلطه ویډیو چې په هغې نه چا کړې وه او هغې لامبل او بربنډه ویډیو وګورو. نو تاسو هم په دې چینل کې به موږ سره وګورئ. دوستانو خو څوک که موږ سره په دې چینل کې نوي وي او چینل یې سبسکرایب کړي نه نو مهرباني دې وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ښه دوستانو، راځو د ویډیو طرف ته. دا حریم شاه لامبل او دا سندل خټک چې دا د دې ښه پخه ملګرې ده او بل د خپلوان هم دي او دې لامبل او دې ته په هغه روشندان کې چې کوم سوري وي په باتروم کې، په هغې کې ورته موبایل نیولی او دې ته ویډیو کړې ده او بیا یې هغه سموده باد شیر کړې ده. نو حریم شاه وایي چې ما سره خو په کور کې به یو دا وه او یو به زه ومه او دا ویډیو ما نه څنګه وشوه. نو هغه وایي چې زما دعوا صرف او صرف په سندل خټک ته عزتمندو دغه معلوماتي ویډیو وه چې سندل خټک د حریم شاه نه ویډیو کړې وه او د هغې پته ولګېده. دوستانو هغه ویډیو به هم تاسو سره شیر کړې وه، خو بیا پې زموږ چینل ته نقصان دی او تاسو موږ سره رابطه وکړئ. دا ویډیو به تاسو ته میلو شي. د خدای په امان.